او دا د نبی اسلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و. داسې ملګری و چې نبی اسلام به چېرته و نو دی به ورسره و. داسې که نه په دې وړوکوالي کې د ملګرتیا وي د هلکانو که نه نو دوی چې ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیه السلام هلته به ورسره د ابوسفیان خامخا موجود و. داسې ملګرتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د مازدیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام یې د ځان سره ملګري کړو او یې ځئ چې ځو مکې مکرمې باندې حمله کوو. د نبی علیه الصلاة والسلام په بیبیانو کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره 2 بیبیانې ملګري وې. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې سفر کې وې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مقام جحفې ته ورسېد ذوالحلیفه نو هلته ورسره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان هم په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچي ورسره هم دی او کور والی ورسره هم ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عباس ته چېرته روان یم؟ هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه خو درتلم مدینې منورې ته ما هجرت کو زه خو تا پسې در روان یم ته خو دې خوا را روان یې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی خپل اهل و عیال او سامان چې کوم دی دا مدینې منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګری شو. اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و دنه مخکې نه مسلمان و او د نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل وی زه مدینې منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیه السلام به منع کوي عباس ته مه راځه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړئ ته موږ پسې مه راځه. نبی علیه الصلاة والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفې نه ځان سره ملګری کوي زه ته زموږ ملګری شه چې ځو. بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره. یو ابو سفیان و دا ابو سفیان نه دی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی. نو یو ابو سفیان دویم عبدالله بن امیه دا 2 تنه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره دا 2 تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبدالله بن امیه. ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیه السلام د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیه الصلاة والسلام رضاعي ورور و د ابو سفیان رضاعي ورور ځکه نبی علیه السلام د حلیمې بیبي پی خوړلی و که نه او دی ابو سفیان هم د حلیمې بیبي پی خوړلی و. نو دا دواړه رضاعي وروڼه مو نو د نبی علیه السلام د تره زوی مو رضاعي ورور مو او دا د نبی علیه السلام د وړوکوالي ډېر سخت ملګری و. داسې ملګری و چې نبی علیه السلام به چېرته و نو دی به ورسره و. داسې که نه په دې وړوکوالي کې د ملګرتیا وي د هلکانو که نه نو دوی چې ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیه السلام هلته به ورسره د ابوسفیان خامخا موجود و. داسې ملګرتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه که نه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیه الصلاة والسلام چې د نبی علیه السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې ویل چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګوم زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خوا له ځئ. دومره د نبی علیه السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو. د نبی اسلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبی اسلام د طرف نه. دا بل چې عبدالله بن امیه دا د نبی اسلام د خپل د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبدالمطلب د نبی اسلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیه السلام ترور وه د هغې زوی عبدالله ابن امیه دا د نبی اسلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیه السلام د اسلام دعوت ورکړو نو دی عبدالله ابن امیه ورته څه ووي
ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام وی او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبدالله ابن امیه ورته وی که نه وی کو ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو، دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ؟ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاکه پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي، اجازه ورته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ، زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاکه پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې، ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی، یو مې د ترور زوی دی، الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته مه خاړئ. نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خواله مه راولئ، دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی، دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی، زما خواله مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانېږي رایولو. د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خواله مه راولئ، زما خواله مه راولئ. د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سفاره شو که نبی علیه السلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی، دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی، دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازه ورته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دې دواړو نه، دې دواړو ډېر تکلیف راکړی. یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان، نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم، داسې جواب د ماله راکړی ده. دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارښت کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي، زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره. علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل زه درته یوه طریقه ښیم، زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي. څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبي علیه السلام مخې ته ودرېږئ، پخپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبي علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او ویې پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورتاو کړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورتاو کړی و. نو وروڼو یې وویل تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین، قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی، موږ خطا کاوه، ته الله غوره کړی په موږ باندې، موږ نه خطایي شوې ده. ولاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې ووی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین، قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت ولوستو نبی علیه السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیه السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی، یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین، الله به تاسو ته بخښنه وکړي، الله ډېر رحم کوونکی دی، ځئ تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیه السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیه السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته. نبی علیه السلام ورته وفرمیل لا تثریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته دی، خیر دی به کو ما ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا او نبی علیه السلام ورته وفرمیل الاسلام یخدم ما کان قبله، تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه هر څه ستاسو ختم کړو، هغه هر څه ستاسو ختم شو، د اسلام د وجې نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو. دی ابو سفیان به بیا د نبی علیه السلام په مدحه کې اشعار ویل، په مدحه کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیه السلام مخامخ نه راتو نه براتو، د نبی علیه السلام نه به داسې څنګ ته ګرځېدو او حالانکې نبی علیه السلام به د جنت زیري ورکول. ای ابو سفیانه، ای زما د وړوکوالي ملګریه، ای زما رضاعي ورور، ته خو جنتي یې.
نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په هغې خپلو کړو باندې دومره ستومانه او دارنګې عبدالله بن ابي امیه دی خو به د نبی علیه الصلاة وسلام نه چېرته وي دی په ژوند کې هم د نبی علیه السلام ته به بره بیا نه دي کتلي چې کوم ځای کې به نبی علیه السلام او د به ښکته کتل د خپلې ملامتیا د وجې نه د نبي علیه السلام ته به بره بیا نه وکتلي بهرحال په لاره کې ورسره دوی میلاو شي دا دواړه ملګري دا دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبدالله بن ابي امیه دوی مسلمانان شو د نبی علیه السلام سره روان شو نبی علیه السلام خو د رمضان المبارک میاشت په 10 رمضان دوی روان شوي وو نو د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو روژه وه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیه السلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روژه ډېره ګرانه شوه ځکه یوه ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله نو چې نبی علیه السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روژې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روژه ماته کوئ روژه تاسو څه کوئ ماته کوئ ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصیام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روژه ونیسي دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روژه ونیسي نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپله هم روژه ماته کړه صحابه کرامو ته یې وفرمایل تاسو روژه څه کوئ ماته کوئ ځکه جهاد له روان یې کمزوري کېږئ روژه یې نبی علیه السلام په صحابه کرامو څه کړله ماته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روژه خوړلی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روژه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روژې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بوځي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیه السلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیه السلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کوئ اور نه دی اور بل کوئ دا د عربو عادت و چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان له دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برغ وخېږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واخیستل داسې تجارتي قافلې به روانې وې نو د اور به یو علامت په د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیه السلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړو ته خو پته وه چې موږ د نبی علیه السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیه السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلومه و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو 3 تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا 3 کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو به څه دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وایي بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي اور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وایي دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وایي بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وایي زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا 3 واړه ونیول گرفتار کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا 3 واړه ونیولو چې ونیول
عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی رسول الله خواله بیا دا خبرې ور سره کوي په دې کې دغه تیرې دو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی په خچره باندې سور دی نو چې خبرې ووري دی ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دی خبرې د چا دی د ابو سفیان وای پیجندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ولغه وی ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وی او زه دلته ما وی وجنی ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر تراخې جن اله به بچ کېږي زما خچر تراخې جا بس ابو سفیان منډه کړ د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی تور راوي سره منډه کړې رامنډي و چې دا خو د نبی سلام د ټولو نه سخت دشمن دی ځکه غزوه بدر کې دی او په غزوه احد کې دی او په غزوه خندق کې دی او په ټولو جنگونو کې د نبی اسلام خلاف جنگیدل او مشري به کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس لراغله دی او مسلمان شوی هم نه دی تور راواغست او رامنډي کړی ابو سفیان د عباس رضی الله عنه ته فرمایي وی عباس وی دا پوری عمر نه دی روان وی روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پر روان دی زما د مرګ د پر روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاعلی او عمر आवाज وکړو و اے عباس قسم په الله لګودري کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس ناراضي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګي مال راکې چې د خپل تور لګه سړک ما عمر رضی الله عنه منډي وخي عباس هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کم ځای استعمالګرو گرفتار کړي دي استعمالګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته ویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسم هم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دښمني اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دې قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دې مسلمان شي د دې سره مینه لرم ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوه هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه یې ویلې مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره رېستلې ده وی د الله پاک پیغمبر دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما دې تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی په دې سر راواړو او ګرځېدو ته عمر غلی شه کو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وجنه وای ګوره دغه ته کو کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وي چې وجنه وای خدا زمونږ د قبیلې سړی ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شوم کنه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي رااله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وی وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیه السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا د نبی اسلام ډېر سخت دشمن دی نبی اسلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل یا عباس د خپل خیمې ته بوز هلته بشپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوزه هلته بشپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوز ته خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومنتل مسلمان شه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته چې زما د وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه وایي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه
زمونږ د پښتنو دا غیرت کنه ته یو سړی ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته وایي چې لکه ستا پکې پیدر دا کار ولې نه کوي مولوي صاحب د پیدې نه زما پسې 1 کروڑ نورې تاوان شو خو نه یې کومه ولې نه کا بس مال د غیرت د اجازت نه راکوي نو هغه د هغه د جاهلیت غیرت د جاهلیت غیرت وی خره ته پته د چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړي مړه نه زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په هر حال عباس رضی الله تعالی عنہ قائل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قائل نه کو چې ایمان راوړم سحر شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی عنہ ملګری دی وی راځه نبی علیہ السلام خوالزو خو چې څنګه را روان دی په نبی علیہ السلام سترګې ولګېدې کنه نبی اختیار وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبرانو د ابو سفیان چې د مکه سردار دی د مکه مشر پاتې شوی دی نو دته د فخر لک خون ورکي دا خوخی چې ماته لکه سيو امتیازي غونډه شان وي لکه دا خبرو سره لګمینه ده نو دته یو غوخده غونډه کور کې چې د خوشاله شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته سره امن دی دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو کنه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ اسنه وایو ابو سفیان ورته وی د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي ولک کسان به داخل شي نور به چرته ځي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته موږ سنه وایو د الله پاک پیغمبر حرم خو دومره غټ نه ټول مکه خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیہ السلام فرمایل وی چا چې پزان پس د خپل کور ور بن کو هغه تم امن دی هغه تم څه دی هغه ته به هیڅ نه وایي کو ایمان راوړي او کو نه راوړي خو چې پزان پس د کور ور بن کو ته به صحیح امن وي ابو سفیان وسوي خبره لګ ټیک شو چې خلک د بازار پس دی ورونه بن کې کنه کو ایمان راوړي کو نه راوړي ورونه دی بن شي امن ورته شي حاصل شي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا ابو سفیان یو غونډه ته اوخی جوا چې دا ټول صحابه کرام ویني چې څوک ورته سونه وای ځکه چې هر سړی د قبیله د مکی سردار ابو سفیان د خور سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دی غونډه ته اوخی جوا چې دا ټول مجاهدین ویني چې څوک ورته سونه وای چې پته وته لګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډې ته وخی چې عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یو قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده نو دا رنګې د مهاجرینو قافله راله د شی بن کوي ما په خیال اواز کوي د مهاجرینو قافله راله او داغین مشر چې کوم مخه ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه جنډ نیولې او شاته پس مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو دا سراله مخ کې یو امیر روان دي سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ دا قافله د انصار د مدینه منورې چې کوم صحابه کرام دي مجاهدینو قافله را روانه و مخ ته یو تن روان دي جنډ نیولې دا سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تیرېده کنه او دته داسې وکتل هغه ته پته و چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغې ویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تاسو کو وی دا انصار دي کنه وی دا خو ډېر غصه دي په دې کې قتل چې بل ډله را روانه ده په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټول اسلحه چولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تاسو کوي عباس تاسو را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دي په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دي په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دي نو چې نبی علیہ السلام داسې تیریده کنه نو د ابو سفیان ورته आवाज وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپل صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه په قتل کې د مکه خلک ټول قتل کې نبی رسول الله فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکه خلک قتل کړي نو دا ما ته سعد ابن عباده سوي وی هغه چې اليوم يوم الملحمه خدا جنگ ورځ ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد ابن عباده نه جنډه واخلای د سعد ابن عباده نه جنډه واخلای خیر بل چاله مو ورکوي دا قیس چې کمزوی دی غلې ورکای دا غزوی له دا جنډه ورکای خود نه جنډه واخلای دا غزوی له جنډه ورکړه چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو الته یو आवाज وکړو وی اې د مکې خلکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکې د مکې ته را روان دی خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي دغه مقابله څوک نشي کولی وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه په امن کې دی او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی نبی علیہ السلام دته څه نه وایي خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورې مه کوئ د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک ابو سفیان دا اعلان وکړو بیا راغی خپلې ښځې لره د ده د ښځې نه هنده نوم هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان دی راغی وی هندي مسلمانه شه په دې کې ستا کامیابي ده او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی دا بهر ته ووته زما په دې خاوند باندې څه چل شوی دا دې کمې خبرې کوي دا داسې د لیونتوب خبرې شروع کړي دي هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ پلانکي طرف نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لښکرو د ته وی ته به مکې ته د لاندې طرف را داخل شي او هغې طرف نه یره وه د جنګ ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دای وویلو صحابه کرامو ته وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به مقابله کوئ دی ورته وویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخلیږي انتهایی په عاجزۍ سره دی خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی یم زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي زما لورګانې زخمي کړي دي بلال یې په سرو شګو سملولی دی هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیہ السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی وی د نبی علیہ السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل د اوښ د کجاوې سره د نبی اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو انا فتحنا لك فتحا مبینا او د سوره نصر تلاوت شروع کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا سوره په تیز تیز اواز باندې ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړکېږي داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړکېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وغوښتو وی خالد دا څه دي ته خو ما د جنګ نه منع کړی تا خو جنګ شروع کړی توره دې پړکېږي د الله پاکه پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو ډېر صبر مې ورته وکړو ما پې حمله نه ده کړې دوی په ما باندې حمله وکړه زه یې نه پرېښودم نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي جو ما پې هم شروع کړه ما پې هم شروع کړه نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو نور وتښتېدل داسې معمولي غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر باندې نور داسې جنګ نه دی شوی د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو په ده باندې حمله وکړه چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه بیا به وتښتېدل 12 کسان ترې مردار شو صرف 2 صحابه کرام ترې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او
چې څنګه راغی نو د ام هانی کور ته لاړو. ډایرکټ نبی علیه السلام د ام هانی کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعته مونځ یې وکړو. د چاش ټایم نبی علیه السلام 8 رکعته مونځ وکړو. ام هانی ورته ویل دا د نبی علیه السلام د تره لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه. د ام هانی ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دی، هغه زما سره پناه اخیستې ده او زما غرور نه دی علي اپسې توره رستلې دی چې زه یې وجنمه، هغې زما سره پناه اخیستې علي یې وجني زما ورور یې نه پرېږدي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی. علي دوی ته څه مه وایه، دوی ته ام هانی پناه ورکړې ده، دوی ته څه مه وایه. نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کوم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته وو د نبي علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي یو بوت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان ذهوقا. دا آیت به وي او یو بوت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به یې ورته لخته مخامخ کړه بوت په نسکور را پرېوتو. دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل. نبي علیه السلام دا لرې کړی د دې ځای نه. چې کله طواف یې وکړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي. بهرحال دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی ماله د خانه کعبې چابیانې راکړه. چابیانې ترې واخیستې او نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو. خانه کعبه کې دننه د کافرو تصویران لګولي وو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لرې کړئ او د زمزم په اوبو وینځئ، د زمزم په اوبو باندې وینځئ. نو خانه کعبې نه تصویران لرې کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځلې شوه. نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونځ یې پکې دننه وکړو او چې دننه پکې مونځ وکړو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې ووالې. خانه کعبې په ګوټونو باندې وګرځېدو الله اکبر الله اکبر دا چغې ووالې او 2 صحابه کرامو سره هم دننه شو بیت الله شریف ته، بلال رضی الله تعالی عنه او اسامه رضی الله تعالی عنه. دا 2 صحابه کرامو سره خانه کعبې ته دننه شو. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبه کې مونځ وکړو او دروازه یې کوله وکړه بار ته راووت. د خانه کعبې په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپېره حرم شریف مکمل د خلکو ډکو. غیر چاپېره د خانه کعبې نه چې څومره ایریا دا مکمل د مکې ټول خلک راچلېدلي وو، ځای ډک کړی وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې په دې دروازه کې ودرېد او داسې دا درشل یې ونیوي او نبی علیه الصلاة والسلام یو خطبه وویله. اوږده خطبه ده. نبی علیه الصلاة والسلام پکې دا آیت هم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلکو تاسو د یو سړي د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوي یې. تاسو د یو سړي اولاد یې، په تاسو کې ښکته او پورته نشته، اوچت او کوزدر پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی. بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې دې دپاره پیدا کړي چې وپېژندلی شئ پې تاسو. دا د پهچان دپاره، دا د پېژندګلو دپاره دی. په عربو کې دا عادت و چې هغوی په دې نسبونو باندې ډېر فخر کو. نو نبي علیه السلام په دې آیت کې د هغې رد وکړو په فتح مکې پر چې په نسبونو باندې ګورې فخر نشته دی. فخر کو دی نه هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی ای قریشو ستاسو څه خیال دی چې زه به نن ستاسو سره څه کومه؟ غیر چاپېر خلک ولاړ دی که نه، هر سړي ته خپل ظلم رایاد دی چې ما د دې پیغمبر سره او د ملګرو سره څه کړي دي. هر سړي ته خپل عمل مخې ته دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال دی چې زه به نن تاسو سره څه کومه؟ هغوی ورته ویل وی زمونږ ته نیک ورور او زمونږ نیک وراره یې، زمونږ د هغې نیک ورور زوی یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړې وه. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم، تاسو ملامت نه یې، خیر دی په تاسو باندې ملامتیا نشته دی. زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامتیا نشته دی. اذهبوا فانتم الطلقاء، زه تاسو کورونو ته تاسو ته زه هیڅ هم تاسو آزاد یې. ما سره خو چې هر څه کړي دي، ما تاسو څه کړلی معاف کړئ. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایله. بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبې وي. نو چې څنګه راووتو نو
د خانه کعبې په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبي علیه السلام چابیانې په لاس کې داسې په لاس کې اړولې راړولې علي رضی الله تعالی عنه پاڅېدو وایي د الله پاکه پیغمبر دا کونجیانې مونږ له راکړه خانه کعبې دا چابیانې مونږ له راکړه ځکه چې د حجیانو باندې د زمزم کولو اوبو زمونږ ذمواري ده نو د خانه کعبې دا چابیانې مونږ له راکړه چې دا هم زمونږ ذمواري شي دا مونږ ته حواله کړه نبي علیه الصلاة والسلام هېڅ ونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چا نه اغستې دا ستا سره امانت دی دا هغه چا ته واپس کړه چې د چا نه دی اغستې ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي عثمان بن طلحه څه شو مال روغواړی هغه یې روغوښتو چې راغی وی هم دا چابیانې دی واله د خانه کعبې دا چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامته پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وایي دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هم دا چابیانې واخله بیا نبی علیه الصلاة والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپښین ټیم شو چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپښین د اذانونو ټیم شو نبی علیه الصلاة والسلام بلال څه شو ماله بلال لږ وګورئ خلک ورته وایي بلال دا دی بلال یې راوغوښتو وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېږه او د ماسپښین اذان پې وکړه ماسپښین اذان پې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېږه بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان یې پې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ یو ځل چا تپوس وکړو بلال په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیه السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیه السلام به ماته و چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا زما په وهم ګمان کې هم نه وه دا زما په سوچ کې هم نه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ماته و چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته ووایه اذان ته وکړه د ماسپښین وجه دا وه ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علي هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تېر کړی دی هغه دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبي علیه السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړئ زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا انصاف و چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې هم اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپښین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو هغوی پیخې کولې د اذان نو په هغې کې یو الک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو د بم په تیزه باندې د بلال رضی الله سره د پیخې به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیخې د بلال رضی الله تعالی عنہ کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیه السلام ماله دا واړه ونیسئ زما خوا لی راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیه الصلاة والسلام لی راوستو نو دوی داسې رپېدل ابو محظوره وي ما خو وي چې اوس به راباندې سزا اوري خو چې کومه سزا به نبی علیه السلام راکړي که نه نو ما ته نبی علیه السلام زما اواز پکې لږ خوږ غونته وي ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وي چې شابه دا وختي چې د کوم الفاظ ویل بیا ووایه وي ما نه شو ویلی وي چې شابه ووایه وختي چې د کوم الفاظ ویل هغه ووایه ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې وي ما ته چې تیز وایا ما په تیزه شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان مې شروع کو چې اذان مې شروع کو وی نبی علیه الصلاة والسلام را لدې په دې سینه باندې لاس راوکاږو په دې سر باندې را لاس راوکاږو چې لاس راوکاږو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبې مؤذن ما نه جوړوي چې زه به دا اذان دلته کوم وی نبی علیه السلام د مکې چې کمتن ګورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محظوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دی کوي تر مرګه پورې ابو محظوره رضی الله تعالی عنہ بیا دغلته اذان کړی دی خو ابو محظوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ کشان اذان به کو چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام ته کړی و
یو ځل به په کلاره وي یو ځل به بیا په څه وي په تیزه وي ځکه چې دی یېرېده که نه د په کلاره کراره وي وي اشهد ان محمد رسول الله نبي سلام تیز ووایه چې بیا په تیزه وي نو دوی زما اذان هم دغه شان دي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاره وي بل ځل به بیا په څه وي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنه بیا د خانه کعبې سو مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې نه ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف یې وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ودرېد او خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ دی چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه دا هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده نو نبی علیه الصلاة والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبی علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي آواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبره خپل کلی دې فتح شو خپله علاقه دې فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شو موږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه مینه و د نبی علیه السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږه موږ به پرېږدې موږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته دغه اواز واورېده که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې مکه کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیعت شروع کړو بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانی دی به د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت 2 طریقې وي د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو طریقه دا و داسې یو صادر به نبی علیه الصلاة والسلام له راوړی شو نبی علیه السلام به د صادر یو طرف ونیوه زنانو به د صادر بل طرف ونیوه او د نبی علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیه السلام دی خوا او زنانه به د پردې نه اخوا وي نبی علیه السلام به بیعت اغوستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی علیه الصلاة والسلام به یو لوښی د اوبو راوغوښتو په هغې کې به خپل لاس کېښودو بیا به یې هغه لوښی زنانه ولولېږو هغوی به په هغې اوبو کې خپل لاسونه کېښودل عایشه بیبي فرمایي وایي پردۍ زنانه د نبی علیه الصلاة والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه دی مسه کړی د نبی علیه السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګېدلی داسې نه چې زنانو به د نبی علیه السلام په لاس کې خو دا بیعت پی کړو داسې نه دي شوي چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیه السلام به د زنانو نه په کومه خبرو باندې بیعت اغوستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په دې آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان ښځه پکې هم راله هنده پکې هم راله دا مسلمانی ده خو دې په مخ باندې کپړه اچولې او پرده یې کړې وه دا ډېره زوروره زنانه وه مخ یې پټ کړی وه وی مخ یې ځکه پټ کړی کوي نبي علیه السلام زه وپېژندم نو زما اسلام نه قبلیږي ځکه چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام د تره سره ډېر ظلم کړی دی ما حمزه ډېر په بېدردۍ باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نه ځان له امیل رخ کړی او غاړې ته مې اچولی او ګډېدلې ورسره ما نو کو نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې دا هنده ده نو بیا زما اسلام نه قبلوي نبي علیه السلام نو مخ یې پټ کړی و نو نبی علیه الصلاة والسلام د زنانو نه بیعت اغوستو نو اول ورته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ د الله تبارک وتعالی سره به شریک و د زنانو کې دا شرک لږ زیات دی د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ هندي د هغې طرف نه آواز وکړو وایي د الله پاکه پیغمبر ټول عمر مو ګټو لوټو ته سجدې وکړې صحیح راکړلو څه شي له شرک کوو نه کو نن نه بعدو ټول عمر خو زرونه ټیټ کړي دي نو صحیح راکړئ سیندې راکړئ نه کو نن نه بعد نبی علیه السلام حیرانه شو چې خو ډېره تیزه زنانه ده بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی
خپل اولاد به نه قتلوئ خپل اولاد به نه قتلوئ وی مونږ خو یې نه قتلو مونږ خو واړه را لوی کړو خو په جنګ بدر کې راله تا مړه کړلو نبی علیه السلام بیا ورته غږ ونه کړو بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زنا به نه کوئ زنا به نه کوئ وی د الله پاکه پیغمبره چېرته شریفې ښځې زنا هم کوي دې شرط لګول ته پکې ضرورت نشته دی دې ته پکې ضرورت پاک دامنه ښځه او شریفه ښځه به هم چېرته زنا کوي چې ته موږ ته زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو نبی علیه السلام حیران دی چې دا څنګه زورور زنانه راغلي زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل بهتان به نه لګوئ او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده هندي ورته وي دا دې راته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه بهتان ډېر غلطه خبره ده بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی غلا به نه کوئ غلا به نه کوئ نو هندي ورته رای طرف نه آواز وکړو وی زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ماله پیسې نه راکوي نو که زه په پټه د هغه د پیسو نه لږ ځان له رالم نو د دې اجازت به وي شوم دی ماله خرچې له پیسې نه راکوي خو که زه د هغه د پیسو نه به قدر ضرورت رالم نو ما ته به اجازت وي نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې هغې وي زما خاوند ابو سفیان او نبی علیه السلام پوه شو چې دا هنده ده دې خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره یې د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ماله پیسې نه راکوي نبی علیه السلام وپېژني ته هندی ته هندی یو د الله پاکه پیغمبر زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته فتح ده که تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکې ټول ګناهونه معاف کړي خیر دی چې زما د تره سره د ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې بیا ورته نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل او بقدر ضرورت ترې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به ترې نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي الله بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې اچولي دي نو ماله خو زما کور پکار دی ماله زما کور پکار دی هغه د ابو سفیان یې خرڅ کړی په چا باندې نو ماله هغه کور پکار دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې څه خبره ته وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي بیا مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبي علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمایل که نه چې غلی شه کو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کور درکړي کو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ماله په جنت کې کور ماله په جنت کې کورو بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پې اچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یې خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا خو چې کوم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دوی خو چې کوم ځای کې وموندل دوی قتل کوي په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو نو نبی علیه السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل کوي په کې یو څوک عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېد د مکې نه وتښتېد لاړ مدین ته هلته کې ناړو دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام له راله مسلمانه شوه ښځه مسلمانه شوه چې مسلمانه شوه وی د الله پاکه پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی عنه تښتېده دی کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس ډیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کوم د کشتۍ مانکي وو خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته ویلي خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښئ الله ته چغې وښئ چې کله هم کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي
نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو موږ ته دغه وچې الله رابلی الله ته منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصې راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سر ته م ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه م اخېستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه اکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کړو اکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ترې کوروالي مطالبه وکړه ده وي دې راته وایي چې رانږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاویده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة وسلام خواله خو چې لا راغلي نه و د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانېږي خو یې پلار ته ګورې بد رد ونه وایې ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که هر څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرمه را روان دی مسلمانېږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبي علیه الصلاة وسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم اکرمه رضی الله تعالی راغې وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته ورکړې نبي اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل لاس را دی خوا که اکرمه رضی الله تعالی کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه وویله مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر څومره مال مې چې د الله خلاف لګولی دی که نه د هغې دوچن به اوس د الله په لاره کې لګوم د الله په لاره کې به لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنګېدل یم که نه دومره به اوس د کفر خلاف جنګېږم او دکه اکرمه رضی الله تعالی عنه بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک یې وکتلی شي نو د نیزو د غشو او یا زخمونه پې موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی د دې وجې نه یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وی ما ته یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې ام سلمه خبرې وي ما وی چې نه وی ما په خوب کې ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبي علیه الصلاة وسلام راته وفرمایل چې ما د ابو جهل دپاره په جنت کې یو غونچک د میوې ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمایل چې غونچک د میوې اکرمه دا اکرمه دا د هغه زوی و دې څه کېدو مسلمانېدو الله تبارک وتعالی ځکه او په فتح مکې په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمان هم شهید شو د خو کافر و که نه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کړو دوه تنه مسلمان شهید شو پکې یو ده شهید کړی و نو نبي علیه الصلاة وسلام ته خبر راغی وی هغه پلانکې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو اکرمه شهید کو وی نبي علیه السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبي علیه السلام څه وفرمایل مقتول خو ځکه جنتي دی چې مسلمان دی نو قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبي علیه السلام په خندا شوی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبي علیه الصلاة وسلام ته فتح وه او په وحي ورته میلاو شوې وه چې اکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نو بیا اکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبي علیه الصلاة وسلام ته چې کافرو څومره تکلیف رسولی دومره به موږ ته چې ته زموږ دشمن را رسولی د وطن نه ایستلی یو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیه الصلاة وسلام ته نه میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیه السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیه السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړي یې ما څه کړي یې معاف کړي یې زه حیران یم په خپل حالت باندې په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي هغه درته په جواب کې څه وایي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي کفري خبرې پکې کوي بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسي نه یې معاف کومه او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه یې معاف کومه
بعض وایي کو الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله دا کیږي کنه کیږي دا خبره دا چې څوک کې د دې دا نه وي چې زه مسلمان یم په دې ټیم کې ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وي دوباره دې کلمه وایي تل د اسلام نه وته دی چې الله را پسې راکوز شي کو د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم په دې سره د مسلمان نه پاتې کیږي زه ورته هم ته د الله د پیغمبر نه ډیر غیرتي د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي ما معاف کړی یې په تا پسې جرګه راغلی ستا په دیره کې ناسته ده سوال درته کوي منت درته کوي ته نه معاف کوم نه معاف کوم نه معاف کوم ما سره دا کړي ما سره دا کړي دي د الله پیغمبر ډیر غیرتي دی هغه معاف کوي موږ دغه امتیان یو تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی ته یې مسکه معاف کا الله تبارک وتعالى به د دې اجر درکړي الله تبارک وتعالى به د دې بدله درکړي الله تبارک وتعالى دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې روان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله